سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې تر یوې امنیتي ناستې وروسته په یو وسلوال برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر غني په همدې اړه په یو پیغام کې ویلي چې د کندهار د وضعیت کنټرول لپاره ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس له یو شمېر کمانډو ځواکونو سره یو ځای تېره شپه کندهار ته لیږلي دي. له دې سره سم د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال وایي چې په دې پیښه کې د کندهار والي او د 404 میوند زون قمندان هم ټپیان شوي دي. جنرال صاحب یوازې د کندهار یا د جنوب غرب حوزې لپاره نه د ټولو افغانانو لپاره او د دې افغانستان د هرې لویشتې خاورې څخه یې دفاع کړې ده او هر هغه پردي جاسوسان که هغه د پاکستان که د ایران که د روس د چین هغو ته هر وخت غاښ ماتونکی جواب ورکړی ده. د افغانستان په سیاسي ډګر کې هم په کندهار کې یو ډېره غم لرلې پیښه شوې ده او زموږ د کندهار دپاره او د ټول افغانستان دپاره یو ضایعه ده. زه د محترم رئیس جمهور څخه هیله لرم چې د قومندان صاحب رازق شهید پر ځای باندې محترم تجدید خان رسمي مقرر کړي. د افغانستان په دفاع کې که هغه د ډیورنډ کرښه ده که هغه د افغانستان د ولایتونو یا د ولسوالۍ یا د خلکو امنیت ساتل دي په هغه کې بېساره قربانۍ ورکړي دي او ډېر شهیدان یې په دغه لاره کې ډېر شهیدان ورکړي دي. مرتسب ډېرې د یو بدې ناخوالې پیښې شهیدان وو چې په کندهار کې ډېره بده پیښه وه. زموږ خلک ټوله کندهار په دې غمګین دی، په ویر دی او زیارخونه دی، په دې ټول خفه دي. ډېره بده پیښه وه تقریبا 3:30 بجو شاوخوا کې دننه په ولایت کې چې 3:30 بجې وې دغه پیښه رامابینځته شوه چې په دې پیښه کې جناب قومندان صاحب رازق خان د شهادت جام نوش کړي او پاتې نور زخمیان دي. پیښه موږ ټیم بررسي ټوله مکمل ډول بررسي کوو، دلته په مکمل ډول جریان بیا تاسو سره شریکوو. له نن سهار وختي راهیسې د کندز ښار په لرو پرتو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د کندز امنیه قمندان وایي دمګړی د کندز ښار په زرخري، چرخاب او باغمیري سیمو کې جګړه روانه ده، خو تر اوسه یې له امله د اوښتې مرجوب په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. له دې سره سم د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغو نښتو له امله د کندز تخار لاره هم د ټرافیک پر مخ تړل شوې، خو امنیه قمندان بیا دا خبره ردوي. د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 18 تنه وژل شوي او 9 نور یې ټپیان دي. د قرهباغ ولسوال محمد عظیم وایي دغه پیښه تېر ماښام په باریکاب سیمه کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي د دغې پیښې قربانیان د یوې شیرینخورۍ میلمانه وو چې کاپیسا ته د بیرته تګ پر مهال له یادې پیښې سره مخ شوي دي. ولسمشر غني په یو پیغام کې که څه هم د شنبې په ورځ په ټاکنو کې د خلکو د ګډون غوښتنه کړې، حکومتي کارکوونکو ته یې هم خبرداری ورکړې چې په ټاکنو کې د لاسوهنې په صورت کې به دوی ته د قانون پر بنسټ سزا ورکړي. له بل لوري ښاغلی غني ټاکنې د خلکو د ولسواکۍ د ځواکمنتیا لپاره د حکومت سیاسي اراده په ګوته کوي. تر اوسه د ولسي جرګې د یو شمېر هغو نوماندانو نومونه چې د غیر مسؤله وسلوالو کسانو او د جرمي دوسیو په لرلو تورن دي د نوماندانو له نوملړه نه دي لرې شوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره د دې موضوع په څرګندولو سره ټینګار کوي چې عدلي او قضایي بنسټونه باید د فساد د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي، ځکه داسې کسان شته چې له حکومتي او پارلماني امکاناتو څخه ناسمه ګټه پورته کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.